زما نوم حجاب محمود دی او زما کار د ښځو د خوبصورتي چې دی دا انهانس کول دي. صرف د میک اپ د وجې نه بلکې میک اپ ریموو کول نه بعد هم هغې ښایسته کارېدل پکار دي. نن سبا زموږ په پېښور کې تاسو کتلي نو زیاتر خلک ښایست سپینوالي ته ښایست وایي. ټیک شو، نو دا سپینوالي بیسیکلي ښایست دومره نه دی. دلته خلک زیاتر سړي زیاتر وایي چې زموږ د ښځو په مخ باندې دي کرښه ني، داغ دي ني، هغې د تورې ني، هغې د تکې سپینې. خلکو به چې پهله میک اپ وکړو نو ما ته به ویلي چې مونږ دا میک اپ چې ریموو کړو بیا زموږ زړه نه کېږي چې دا میک اپ لرې کړو، ولې چې هغې کې هر څه پټ شو. زما بړه خفه کېدو چې دا هر څه زه وایم چې دې دپاره زیات تر ټایم پورې نو هغې دپاره مې ویل چې تاسو میک اپ لرې هم کوئ، اوس تاسو دپاره هغه ټریټمنټس موجود دي چې تاسو هغه وکړئ. نو میک اپ نه بعد هم تاسو هغه کولی شئ. هغه ټریټمنټس نه بعد ستاسو فیس هم هغه شانتې ښایسته وښکاري. نو دې دپاره ما ویل چې یو ټول عمري ښایست ډېر مزه کوي چې هغه ښځو سره برقراري. نو دې دپاره ما دغه شانتې یو سوچ وکړو چې زه یو داسې ډګري والم، داسې یو سند واخلم چې زه دا ښځې هغې په بیوټي باندې زه هغې کار کړو چې د هغې په خوبصورتۍ باندې زه کار کولی شم. نو هغې دپاره ما دا کاسمیټالوجي وکړه. موږ سره ګلوټاثیون ټریټمنټس دي، موږ هغه کوو. سکن ټریټمنټس کې موږ رینکلز دپاره ټریټمنټس کوو چې دا هغې میک اپ لرې هم کړي، د هغې چهره ښایسته لګېدل پکار دي. خلکو کې چې کله دا بلډ ډیفیشنسي زیاته شي، بلډ ډیفیشنسي ډېره زیاته شي، هغې نه پس فرکل سټارټ شي. زیاتر تاسو به کتلي ودونو نه پس دا ښځو د په دې چهرو باندې دا ډېر زیاتي د وینې کمي د وجې نه دا راځي. او دا زیاتر ځکه هم کېږي چې د وینې ته اکسیجن نه میلاویږي. نو بیا مونږ ود د هیلپ اف مایکرو نیډلینګ، دا یو ډېر ایډوانس ټیکنالوژي ده. مایکرو نیډلینګ سره مونږ سیرم اچو او سیرم سره مونږ ګیجټ راوند سرکولر موشن سره هغه موف کوو او هغې نه بعد چې دی هغه په لایټ کېدو باندې راشي. او هغې دپاره مونږ آفټر کیر ریکمنډ کوو چې نایټ کریم استعمال کړئ، دا استعمال کړئ. که تاسو به کتلي د خلکو په ویښتو کې سپلټ انز او ډینډرف او دا هر څه ډېر زیات دي او خلک سټریټنینګ ډېر کوي، دا هر څه ډېر زیات کوي. نو موږ هغې دپاره پروټین ټریټمنټ کوو. پروټین ټریټمنټ چې دی هغه ستاسو ویښته ډېر نرم کړي، ډېر ښه طریقې سره سپلټنز هم ریموو کړي. 15 سے 20 ورځې پورې هغه ستاسو ډېر ښه کار کوي. که تاسو هغه ریګولر ساتئ نو ستاسو ویښته هم ښه کېږي. کومې ښځې چې کوم خپل په کورونو کې ناستې دي او د دې شیزو نه بالکل خیال نه ساتي او بیا هم دا خبرې برداشت کوي چې خلک ورته وایي چې کله چهره دې ښایسته نه ده یا دانې دې په مخ باندې راوتې دي یا ته بوډۍ شوې یا څه، نو هغې ته پکار دي چې هغې د خپل سکن خیال ساتي. کورني علاجونه دې کوي، ماسته دې لګوي، څه نه څه دې کوي، کپړو جامو باندې توجه دې ورکړي، خپل په ویښتو دې توجه ورکړي. د ښځو ښایست ویښتو سره او مخ سره دی او هغې دې بیا په خپل فټنس باندې خیال وکړي. لږ د روټۍ کمه کړي، آمله مربا وخورئ، دا به سکن ریچ وایټامین سی دی، د اوبو انټیک زیات کوي. یو ګلاس پی خو روزانه هغې ته پکار دی چې د شپې څکي. او یو سیب ټیک شوه، اورنج شو، انار شو. نن سبا چې اورنج او انار روان دی دا سکن دپاره بهترین دی. د هلکانو د جنکو چې کوم ښایست خرابېدل شروع کېږي بیسیکلي هغې چې کله بدرنګېدل شروع شي نو هغه د 13 سالو نه پس کېږي. څه ټایم چې د هلک او جنکۍ چې دی ځوانۍ طرف ته روان وي، ځوانۍ طرف ته روان وي، نو د دې دا چهرې باندې چې کومې دا دانې راوخیږي او دا ځوانه کې مونږ ورته وایو نو هغه دومره خراب وي چې مونږ زیاتر د هغې دپاره فیس واش یا سم نه ورکوو. مونږ ورته وایو دا بالکل مه چیړئ، خو مونږ د هغې ډایټ پلاین چینج کړو. ډایټ پلاین مونږ داسې چینج کړو دا ګرم چې څومره مرڅه دي دا پې مونږ بند کړو نو د هغې هغه دانې چې دی کنټرول شي. ستاسو چې معده خرابه ده ستاسو به چهره خرابوي. نو چې ستاسو معده خوراک سره ټیک کوي نو چهره به اټومیټیکلی ټیک شي. تاسو ته د فیس واش ضرورت نشته، تاسو د نایټ کریم ضرورت نشته، تاسو ته ټریټمنټ ضرورت نشته.